سرطان فارسی زبان است، سرطان عامر صاحب مسعود است. او رستم صاحب جار دسم دوزی مولا پختنه در نکوم ته کولای شي چې د خراسان هیواد ماته په دغه د نړۍ په جغرافیا کې وخی. میخوایم برات ما خانال بازرو ما برات نال ثبوت میکنم جغرافی خراسان باز تو هم دم جریان 3 سالی که حکومت تا طالب گرفته که ما پشتون هستم، ما زدنی هستم، ما تتار هستم، ما اوباش هستم، باز تو هم ثبوت کردم. میتونی همینجا که چی کردی دم جریان 3 سال؟ چه ثبوت کم 3 سال است که مکتب سر بند کرده، سر گرده های تو حکومت دا خو زه ورسره لګیا یم. دا کجا لګیا؟ د امریکا خبرې کوم، بحث ورسره کوم. مهرباني وکړه ته څه کې جنرال موبین امری گیلاس چای در بغلش هست ولا گید سر خبر اون باشه یک چای خدا و مامون جنرال موبین خو حداقل زه ورسره خبرې کوم کنه. ما میگم چشم تصدق جنرال موبین که تینمی رقم مردم که نمیتونه حکومت میکنه. هغه خو تا غون سری رقم مردم ما ته احترام لرم. برای مردم سرخم که نمیتونه حکومت میکنه چشم تصدق مگه من تاجیک اگر باشه تو در کو میدم. وایم غوګونیسه تا نه یو پښتنه کوم، یو پښتنه ډیر ساده سره غږیږو دا تاسوی بحث به پریږدو. یو پښتنه درنه کوم سیمپل ساده او چې څومره پرې غږېدلی خو منطقي وغږېږه. ښاغلی رستم ته افغان نه یې، له خپل هیواد د نامه نه تېر یې، له خپلې جغرافیې نه تېر یې، ته زما نه ډېر بدبخته یې. ما با برادران افغان خود د خپل هیواد خو منم، د خپل د هیواد جغرافیا خو منم. ما نمیخوایم دامن بزنم اسیب خان. ما با برادران افغان نه زه د تا ورور نه یم، ما تا ډېر فرق لرو. زما ورور یوازې افغانان کېدلی شي، د ما ته څنګه ورور کېږي؟ ته خو د افغانستان ورور نه یم. باز د جغرافیا باز نمیمونم ته اون رقمی که بیایي 300 کاله کې خود ته د خپل دغه یو افغان توري په مقابل کې تا څه کړي؟ مهرباني وکړه. تاسو یو رهبر د مهرباني وکړه، تا قهرمان یو اتل نوم دې راته واخله. مهرباني وکړئ خبره اونمو رقم کې سایک اجازه بده. اونمو رقم کې تا یو پښتنه یک پرسان باشه منال تاجیک برات معرفی کنم که تاجیک کی است. اجازه بده. اونمو رقم که در سال 2001 جمهوری کردیم و هزاران ما دوم ریاست جمهوری کردیم. دیگه ایباره نمی خو زه درنه یو پښتنه کوم ښاغلی رستم، یو پښتنه په 300 کاله کې د خپل د یو اتل د یو قهرمان نوم دې راته واخله. مهرباني وکړه. امو سالش چند گفتی؟ به فارسی بگو که بفهم. 3000 گفتی؟ 300 years back in Afghanistan just show me one of your heroes. فارسی بگو، من فارسی میفهمم. چی گفتی؟ خود بی سواده، نه د انگلیش زده نه د پښتو. نه من خو غلام امریکا نیستم انگلیسی یاد بگیرم. او واسیب خان زواک فارسی. په کومه ژبه پوهیږي؟ فارسی زبان انټرنیشنل بین المللي. پرشن دا خواته ونوځي والله که په ژوند کې مختلف په دې جغرافیه کې به ته په پښتو ژبې خبرې کوې بیا به ولسمشر یې. ته به په دریو په پښتو غږېږي بیا به ته باچایي. کنه د تا په څېر خلقي ولا که په دې افغانستان کې اجازه بده. در سال 2001 تاجیک پشتون آورد سر قدرت چون هزاران معاون دوم ریاست جمهوری. یا آورد نامش بگیر. اجازه بده. نامش کی بود؟ برای من هم معلوم است، برای تو هم معلوم است. نه نوم یې واخله. نومت چیه ده؟ کرزی کی رئیس جمهور ساخت؟ نوم یې واخله. چا ولسمشر؟ کرزی کی رئیس جمهور ساخت؟ اینا من می سوال است. قربان دې سما نوم یې واخله. خب من می سوال است میکنم کرزی کی رئیس جمهور ساخت؟ وګوره ادعا تا کړې ده، باید ته ماته ثابته کړې دا خبره چې ولسمشر کرزی چا ولسمشر؟ خب ما که برات بگویم مارشال فهیم رئیس جمهور. ستا مارشال فهیم افغان و او کنه و؟ نه مارشال فهیم هیچ وقتی افغان نبوده. افغان نه و؟ نه. دنو ولې بیا د افغان تذکره په جیب کې ګرځول، د افغانستان پاسپورت ولې په جیب کې؟ خوره به خاطر بحث ملی گرایی بود شما اجازه بدی پق خنده میکنی. او بحث ملی گرایی بود در باندې بدیږي. تاسو کې دا یو نر نو چې د اونمو فریب سیاسی ما بود که خوردیم. اونمو فریب سیاسی ما بود که خوردیم که اینا لمو دغه 2002 پرېږده 2002 پرېږده د 2002 اینمی باید کالا میخوایم دوباره جبران کنیم. غوږ ونیسه قربان دې سم. د 2000 کال نه مخته راځه تر 1900 کال ته ځو 1700 په ده باندې غږیږو. د 1900 کال نه را په دې خوا په افغانستان کې تاسو یو اتل لرئ، یو قهرمان در لرئ. مهرباني وکړه نوم یې واخله. 1900 چند از به فارسی بگم؟ 1700 د 1900
ولس د 1900 کال نه را پدې خو په افغانستان کې تاسو یو قهرمان یو اتل لرئ مهرباني وکړه نوم یې واخله. خو امور فارسی بگو که بفهم سال چند هستم. ته به داسې کار وکړې اول به پښتو ژبه زده کړې د افغانانو ژبه به زده کړې دغه خاوره. ما ضرورت ندارم در کشور ما زبان خودم هم میچله در سر تا سر کشور. ستا خو خاوره ته ما ضرورت ندارم که یاد بگیرم پشتو. خراسان د پاره زده کړه. خراسان بالکل چې کله خراسان جوړ شي بیا پکې حالا ما چی ضرورت دارم پشتو یاد بگیرم؟ هیڅ مه وایه، هیڅ کله مو نه وایه. په دې خاوره کې به که هر څوک غږیږي هغه به دری و پښتو دواړه وایي. بینوی زبانی که امروز صحبت میکنم به خدا قسم سیب خانزواگ قندار هم رفتیم ما مشکل خود حل کردیم، پکتیا هم رفتیم ما مشکل خود حل کردیم، اما پکتیا والی که باز پنجشیر اومدن مشکل خود حل کردن نتونسته. آلی نمیالی پنجشیر مجبور بوده که فارسی یاد بگیره. ناز دی بریتاور سنگ یو دلواسی بدمعشی ورسره وکي تاسو د محترم د قبر ساتنه د حکومت فرهنګي کې یو خبره درته وکم وګونیسه دغه چې ته چاته اتل وې کنه دغه د اتل ساتنه د همدغه طالبان کې د قبر ساتنه ورته کوي. زل ارساله ک چیرته دوزی ولا موږ هرل د باسونه مکه وتونه د سمتی باسونه والله هیڅ موږ ته خوند را کوي دلته موږ راځو د طالب دغه پیام باز بر